د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند د کرنې او بلګولو او مالدارۍ وزارت د کرنیزو محصولاتو د 28م خزانې نندارتون په پرانیستي غونډه کې ګډون او وینا وکړه. محترم ملا صاحب د خپلو خبرو پر مهال وویل د افغانستان تر 80 سلنه ډیر خلک پر کرنه مصروف دي او د ډیرو ورځنی ژوند پر کرنیز اقتصاد پورې تړلی دی. د همدې سیمو د زیارکښو بزګرانو په هڅو سره د افغانستان د ښارونو خام ارتزاقي مواد برابریږي چې دا کار زموږ ښاري ژوند ته خورا لوی اهمیت لري. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال زیاته کړه د دولت په صفت باید پر دې تمرکز ولرو چې د افغانستان زراعت میکانیزه شي. په دې سره به بزګرانو ته هوسایي رامنځته شي. موږ له ټولو سوداګرو څخه غواړو چې بزګرانو ته د دغو اسانتیاو په برابرولو کې سهم شي. الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند د کرنیزو محصولاتو 28م خزانې نندارتون ته په وینا کې وویل د بزګرانو د حاصلاتو د زیاتوالي لپاره مهمه ده چې کرنې وزارت پر دوی اصلاح شوي تخمونه وویشي. له طبیعي آفتونو څخه د بزګرانو او باغدارانو د کښتونو د ژغورنې لپاره له خصوصي سکتور څخه غواړم چې د زراعتي باکیفیته درملو پر تولید تمرکز وکړي او لږ تر لږه افغانستان ته مناسب زراعتي درمل وارد کړي. محترم ملا صاحب همداراز زیاته کړه موږ ته الله تعالی د سیمې په کچه مستغني هیواد راکړی دی. موږ باید په خپلو هڅو سره خپل ملت د نړۍ له احتیاج خلاص کړو او افغانستان په هره برخه کې خودکفا کړو. دا ملت ډیر ستړی دی او تر اوسه ورته هیڅ اساسي کار نه دی شوی. زه پر ټولو مسؤلینو غږ کوم چې خپل مسؤلیتونو ته متوجه اوسي او د افغانستان د پرمختګ لپاره کار وکړي. محترم ملا صاحب په پای کې وویل زه د افغانستان اسلامي امارت د یو مسؤل په حیث تاسو ټولو بزګرانو ته اطمینان درکوم چې اسلامي امارت ستاسو ترڅنګ ولاړ دی او له تاسو څخه په کلکه ملاتړ کوي.